السلام علیکم خو دوستانو په دې کې چې روغ او جوړ وي دوستان تاسو ګورئ چې دلته زما سره یو ډیر لوی لیست چې تقریبا 415 خانې لري نو زه غواړم چې دا جدول ډیر مختصر کړم او یوازې هغه معلومات چې زما په کار دي لکه چې هر پلورونکي څومره فروشات کړي دي نو د دې لپاره ماته په کار ده چې زه اول په دې جدول کې یو کلیک وکړم او بیا به لاړ شم انسرټ ته انسرټ مینو کې پیوټ ټیبل باندې کلیک وکړئ اوکې اوس تاسو ګورئ چې دلته موږ ته یو نوې صفحه خلاصه شوله زه غواړم چې د صفحه د ښي لاس نه شروع شي نو پیج لیاوټ ته لاړم پیج لیاوټ کې بیا شیټ رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم که تاسو غواړئ چې د هر پلورونکي ډیټا معلومه کړئ چې څونه فروشات یې کړي نو د پلورونکي باندې کلیک کړئ او پرېږدئ ما لاندې راکاږئ داسې راوړئ دلته روز کې پرېږدئ ګورئ چې د هر پلورونکي دلته نوم ولیکل شو بیا که غواړئ چې د هر پلورونکي فروشات معلوم کړئ یعنې خرڅلاو د باندې کلیک وکړئ راوړئ دلته ویلیوز کې واچوئ ویلیوز کې به تاسو یوازې هغه هیډر دلته راوړئ فی یعنې اعداد ولري او هغه جمع منفي اضافه یا اوسط تاسو غواړئ هغه درته معلوم کړي دلته وګورئ چې د هر پلورونکي هغه مجموعه یې راوایسته د فروشاتو بیا که تاسو د هرې میاشتې هم غواړئ چې دلته میاشت هم سره ذکر شي معلومې کړئ نو دلته راشئ میاشت باندې کلیک وکړئ او راکاږئ دلته یې کالمز کې واچوئ دلته د هرې میاشتې مجموعه درته ښیي نو دا ډېر یو مختصر جدول یې موږ ته جوړ کړو د لوی جدول څخه او دلته کې هېڅ قسمه فورمولې ته ضرورت نشته نو دا هغه کسان چې مطلب په ایکسل کې ډېره تجربه نه لري یا یو کس ته چې هغه په جدول تاسو ته داسې یو جدول غواړي او لکه رئیس هم چې هغه په خپله په فورمولو باندې نه پوهېږي چې هغه پرې کار وکړي نو تاسو کولی شئ دغسې یو مختصر جدول ورته جوړ کړئ او په دې طریقه باندې هغه خپل کار مخته یوسي د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ او لایک او شیر مو هېر نه شي مننه ښې چارې